واو انس حقاني د ښځو په ننګ د امر بالمعروف وزارت ته څه وویل. د انس حقاني د دغه خبرو ترڅنګ در سره د خلکو نظریات هم شریکوم، نو ضرور ویډیو وګورئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقاني وایي چې د امر بالمعروف په نوم باید خلک له اسلام څخه متنفره نشي. نوموړي سه شنبه په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا سیمینار ته وینا کې ویلي دي چې لکه څنګه چې اسلام وایي باید په هماغه ډول پلی شي. هغه ویلي دي د امر بالمعروف په نوم باید خلک له اسلام څخه متنفره نه کړو، بلکې څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړه اوس باید هماغه ډول د خلکو خیال وساتو. د اسلامي احکامو له پلي کېدو نشو تېرېدلی، خو څنګه چې اسلام وایي په هماغه ډول به یې په سمه توګه پلي کوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف په دې وروستیو کې د ښځو ته حجاب اجباري کېدو په اړه حکم ورکړی دی او تر دې مخکې هم له نارینهو څخه غوښتي وو چې د ږیرې په پرېښودلو سره ځان په سنت طریقه برابر کړي. د حجاب په اړه تازه حکم ته په پراخه کچه غبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر پریکړې په انتقاد سره ویلي دي چې طالبانو د اقتصادي بحران ته د رسیدو پر ځای د ښځو ځپلو ته مخه کړې ده. امریکا هم ورته ویلي دي چې د ښځو په اړه محدودیتونه له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو پر اړیکو منفي اغېز وکړ. په کومنټ کې بیا ورته یعقوب زدران ویلي دي هر څه ته باید له منفي زاویې ونه ګورو. لومړی دا چې د حجاب په تړاو د اسلامي امارت پریکړه د ستایلو ده او دا ښه پریکړه ده. حجاب د پلار عزت، د مور افتخار، د خاوند احترام، د ورونو غرور او د ښځې ښایست دی. هیچا د حجاب په اړه مخالفت نه دی ښودلی. د هر افغان او هرې افغانې خور همدا رایه او نظر دی. خو دوهم دا چې د اسلامي امارت باید د افغانو خویندو لپاره د ښوونځي دروازې پرانیزي ترڅو د جهالت دروازې بندې شي او هیواد مو د نړۍ سیال شي، او له بله پلوه باید د خلکو انتقاد هم کم شي. ښو ته یې باید ښه ووایو او بدو ته یې باید بد ووایو. شکیبا بارکزی ورته وایي آفرین، هیله کومه هر څه چې کوئ خو پاک اسلام مه بدناموئ. په اسلام کې د چادري یا تور حجاب په باره کې کوم څه نشته، بلکې ستر او حجاب په باره کې شته، او هم اسلام مبین دین کې داسې یو حکم نشته چې بد حجاب و ښځو ته جزا ورکړل شي. زما په نظر هماغه د کعبې او حج کولو حجاب بهترین حجاب دی. رنګ یې هر چا پورې اړه لري، د هر هیواد کلتور پورې اړه لري، او د بل اخوا افغاني کلتور کې د میرمنو مقام ډیر لوړ دی. باید دا سوټه کلتور نړیوالو ته معرفي شي. زموږ د هیواد د اتلانو میندې ټول په سیاسي ډګر کې رول درلود، مثلا زرغونه انا، نازو انا، ملاله پیغله او داسې نور. او د انجونو ښوونځي هم پرانیزئ، دې کې هم د خدای رضا ده او هم د نړیوالو او هیواد ګټه ده. یو یا دوه ښځینه وزیرانې یا معینانې هم وټاکئ، مثلا عامه روغتیا وزارت او خپلې لوڼې د پولیس په لیکو کې شاملې کړئ. باور وکړئ چې افغانې میرمنې با استعداده او زیرکې او با عفتې او پر هیواد مینې دي. د دوی ناامیده کول د رڼا او تعلیم څخه محرومول لویه ګناه ده او بده پایله لري. ترڅنګ محمد اجان خاموش په نوم یو چا لیکلی دي دنیا کوم ځای ته ورسېده، تاسو اوس هم په پردیو ګیرو او د بل په تعلیم او حجاب پسې راخیستې. هر هیواد چې وګورې هر څه کوي، خو د جرم په کولو سره هغه که په اسمان یا ځمکه کې وي محکمې ته موجوده نظام راکش کوي او حاضروي او خپله سزا پرې تطبیقوي، مجرم په سزا رسوي. موږ پرې حجاب عملي کوه، ځکه مخکې هم موږ مسلمانان وو. د بلې خوا بیا هغه ښځې چې میړونه یې د دروغو د جهاد په نوم له منځه تللي او ښځې په لارو کوڅو کې هر عمل ته مجبوره کیږي او کوي کوم ځواب لرئ؟ موجوده نظام یې باید د سزا د ورکولو نه مخکې د هغه د مجبوري پوښتنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ ولس به څنګه جرمونو ته مخه نه کوي؟ د خوراکي او سون توکو جمهوریت له دور څخه اوس په اسلامي دور کې د 100 افغانیو نیولې تر 1200 افغانیو پورې قیمته کړي. څوک به یې واخلي؟ څنګه به جرم نه کوي؟ تا ورته مجبوره کړي دي. هسې په خوله د اسلام خبرې کوئ، نور له تاسې زر چند